دي چې هغه د یو تنظیم د یو پارټي د یو علاقې د یو جرګې یا د یو پیشې مشرتابه دي نن په دې پنډال کې ډېر معتبر حالات او هغه خلک ناست دي هغه خلک نن ناست دي چې په یقین ومنئ چې دا فیصله وکړي د دې وطن ټول حالات بدلولی شي نن هغه نمایندګي ناسته ده نن د پښتون وطن هغه نمایندګي ناسته ده چې د دوی د فیصلې سره به د دې وطن حالات بدلیږي زه ټولو ته هرکلی وایم زما د وطن دا ناست چې څومره خلک دی که دا د پارټي د سیاسي ګوندونو مشران دي که دا علما دي که دا قبایلي مشران دي ملکان دي که دا د سماجي تنظیمونو او د جرګو مشران دي که د مختلفو پیشو مشران دي که د مختلفو سیمو مشران دي زه دا ټول جرګه ټول منبر چې کوم دي دا د ځان مشران سپارمه تاسو زما مشران یئ تاسو زما عزتمن یئ تاسو زما قدرمن یئ